مکې مکرمې او د مدینې منورې په دې لاره کې یوه زنانه پاتې کېده، هغې ته به یې ام معبد وي. دا یو ډېره سخي زنانه وه، مشره زنانه وه. په دې لاره به چې څومره مسافر تله که نه، د ام معبد به د هغې مېلمستیا کوله. د دې په کور کې به یې دمه کوله او دې به یې مېلمستیا کوله. دا ډېره سخي زنانه وه. نو نبي علیه الصلاة والسلام ابوبکر رضی الله تعالی د ام معبد کور ته ورغلو او دې بوډۍ ته یې وي مورې مسافر یو، زموږ مېلمستیا وکړه. مور د خوراک څښاک څه شی راکووني یو، مسافر یو. ام معبد دې بوډۍ ښځې ورته ووي یاره زما کره خو نن د خوراک اړو څه شی نشته دی چې زه تاسو له درکړمه، نن خو ما کره کور څه شی نشته چې زه تاسو له درکړمه. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی مورې کوپۍ هغه راکړه به وڅکو. هغې ورته وي وی هلکه نوجوانه پۍ راکړه هم نن نشته، بیزې تېرې سارا ته. نو چې نبي علیه السلام داسې وکتل که نه، نو یوه ټپه بیزه وه داسې په ګوټ کې ولاړه وه، ناجوړه وه. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی مورې دې بیزې نه راله پۍ واخله که نه. هغې ورته وي بچیا دا خو ناجوړه ده، ټپه ده کمزورې ده، ځکه خو د بیزو نه پاتې شي، د هغې سره تلی نه شي، او بل وچه هم د پۍ پکې نشته ده، سلنګه خو نه ده، نو ناجوړه هم ده وچه هم ده، په دې کې پۍ د کم طرفه دي. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی مورې ما ته اجازه شته چې زه دې پۍ واخلمه. د ام معبد دا په خندا شوله. هغې دا وګڼله چې داسې نانجانه دي، پوهېږي نه، دا پوهېږي نه نانجانه دي چېرته. هغه په خندا شوله وی زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي، ورشه کو اخیستی شي تې واخله تې. هغه په خندا شوه که ته تې اخیستی شي نو واخله تې، دا خو ناجوړه ده، وچه ده. نبی علیه الصلاة والسلام داسې یو لوښی راواغستو او هغه لوښي نه به وی 8 تنه مړېدل. 8 تنو چې به دې پۍ وڅکل نه 8 تنه به تې ماړه شو. نبي علیه السلام هغې لوښي ته لاس کړو او دغې بیزې په دې غولان ځای داسې لاس ول شروع کړو. نو کوم شي ته چې د نبي علیه السلام مبارک لاس ورسي، نو په دې غولان چې نبي علیه السلام لاس والی شروع کړه که نه، غولان د پۍ ډکه شوه او بیزه ناجوړه وه، شخون وهلې هم شروع کړو. دا څاروی چې ناجوړې دی شخون نه کوي که نه، دا ناجوړه وه، نو هغې زر زر شخون شروع کړه، غولان یې د پۍ ډکه کړه. نبي علیه السلام په خپلو مبارکو لاس شروع شو، بیزه لوشلې شروع کړو، لوښی یې ترې ډک کړو. ام معبد ته یې ته تې پۍ وڅکه، هغې لوښی په سر راوړه او مړه شوه تې. ابوبکر رضی الله تعالی ته ته هم وڅکه، هغه ته هم مړ شو. دوه ملګري ورسره نور، هغه ته هم ماړه شو او په آخر کې نبي علیه السلام چې لوښی په سر راوړه په خپله ته مړ شو. دا خو 4-5 تنه وو که نه، په لوښي کې پۍ څور راتلو، د 8 تنو. ام معبد له یې نور پۍ ورکړو، وایي مورې دا کېده او دا سنبال که دا به دې په کار راشي، دا به دې په کار راشي. اوس ام معبد نبي علیه الصلاة والسلام ته سوال مینت وکړو، تاسو زمونږ کره پاتې شه، زمونږ کره نن شپه وکړئ. هغې خو ولیده که دا خو عجیبه نوجوان دی، وی پاتې شه دلته شپه وکړئ. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیلې مورې مونږ ته لار پرته ده، مونږ به ځو، مونږ ته ډېر مزل پروت دی. نبي علیه السلام ابوبکر رضی الله تعالی د دې نه روان شو. اوس ماښام شو، نو ابو معبد د دې ام معبد چې کوم خاوند و، هغه ماښام ته بیزې راوشړلې، چې ګډې بیزې راوشړلې، ګوري اوس لوښی د پۍ ډک پروت دی. ای ام معبدو دا پۍ د کوم طرف دا درله چا راوړي دي؟ د هغه دا مطلب و چې د مسافرو سره به په لاره تلو پۍ به و، چې دلته یې دې سره ایښي وي دا پۍ کوم ځای و؟ نو هغې ورته وایي دا خو ستا دې ناجوړې بیزې کړي دي، دا خو دې کړي دي. وی دا ته څه وایي؟ اوس چې بیزې ته وکړه، بیزه ناجوړه نه ده، بیزه روغه مټه ولاړه ده او غولان یې د پۍ ډکه ده. بیا نو هغې ورته وایي ام معبد دا راته ووایي چې کړي دې څه دي؟ بیزه هم جوړه شوې ده، غولان هم د پۍ ډکه ده، لوښي هم د پۍ ډک پراته دي، دا څه قصه ده؟ ام معبد ورته ووي یو نوجوان هلک و، دلته مېلمستیا له رالو، زمونږ کور کې هېڅ شی نه و او هغه د بیزې په غولان چې څنګه لاس ووهو، بیزه هم جوړه شوه او دغه یې پۍ دی، غولان یې بیا هم د پۍ ډکه ده. خاوند یې ورته وي د دغه هلک به راته لږ صفت بیان نه کړي، څه خلیه یې راته بیان کړه، د شکل و صورت نه څنګه جوړ و، دا څنګه هلک و؟ ام معبد ورته د نبي علیه السلام خلیه ذکر کړه چې داسې داسې هلک دی، داسې شکل و صورت یې دی. ابو معبد پوه شو، وی کو الله مې نه خطا کوي که نه، دا هغه د مکې د قریشي خاندان هغه هلک دی، هغه د پیغمبرۍ دعوه چې کړې ده. وی ظالمې تا ایساره ونه، ستا نه لاړو تا ایساره ونه. وی ما ورته ډېر وي، خو هغوی ما ته وي چې مونږ ته لاره پرته ده، مونږ ځو. وی دا هم هغه سړی دی چې کوم د مکې نه راوتی، دا هم هغه هلک دی چې کوم د مکې نه راوتی دی، او قسم په الله زه به پې ایمان راوړم. ام معبد هم مسلمانه شوله او خاوند هم څه شو؟ مسلمان شو، دواړو ایمان راوړه. اسماء رضی الله تعالی عنها فرمایي زه به په کور کې ناسته وم، ما به ژړل
جړل مې به چې نبی علیه السلام به مدینې ته روغ تللی که روغ ته نه تللی او زما بابا به ورسره روغ تللی او که نه به یې تللی ځکه چې د کوره وتې دي او دښمنان ورپسې دي او موږ ته هېڅ خبر رانغی چې زما بابا او نبی علیه السلام په کومه مخه لاړو په کور کې به ناسته وم جړل مې به خفه به وم په دې دوران کې په مکه مکرمه کې یو اواز وشو اواز کېږي او څوک اینی نه اواز راځي خو اواز کوونکی څوک اینی نه اواز څه دی اواز دا دی وی هغه دوه ملګري د ام معبد کور ته ورسېدل مطلب دا چې مکې والو ستاسو د لاس نه وتي دي تللي دي هغه دوه ملګري د ام معبد خیمو ته ورسېدل د هغې کور ته ورسېدل او چې کوم ورسره ملګری دی هغه هم کامیاب شو ام معبد هم کامیابه شوه الله چې کوم ورسره ملګری دی هغه هم څه شو کامیاب شو ابوبکر رضی الله تعالی عنه یو ځل عمر رضی الله تعالی عنه ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته فرمایل وی ابوبکر راځه نن یو خبره کوم ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته څه خبره کوم وی زه تاله د خپل ژوند ټول نیک اعمال در کوم ته به ماله یوه نیکي راکړې ته ماله یوه نیکي راکړې او زه د خپل ژوند ټول نیک اعمال در کوم وی تا ته پته ده چې ما څومره جهادونه کړي دي ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل وی عمره وایه راته ستا د روغ ژوند نیک اعمال هغه ما ته پته ده چې تا د دین اسلام دپاره څومره کړاوونه کړي تا څومره جهادونه کړي زما نه به یوه نیکي اخلې او ما له د ټول ژوند نیک اعمال راکوي وایه راته عمره څه خبره ده عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایل وی ابوبکره تا چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره کوم هجرت کړی دی که نه هغه د هجرت ثواب ماله راکړه او زما ټول نیک اعمال ته واله ابوبکر رضی الله تعالی عنه وفرمایل وی عمر دا سودا نشي کېدی عمر دا سودا نشي کېدی دا خو د الله په ما باندې یو فضل دی یو احسان دی چې ما ته یې را نصیب کړی دی دا نشم کولی دغه ثواب تعالی نشم درکولی نو په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې آواز کېدو وی کوم چې ورسره ملګری دی هغه هم کامیاب شو او د ام معبد د خیمو نه واختېدل ورسېدل